زیاد خوشحالون کی حدیث دی. وعن عمر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی، ایما مسلم شہد له اربعہ، چی یو مسلمان دا پارا سلور کسان گواہی ورکی. اگر تیر شوی حدیث کی عدد معلوم ہو؟ نو معلوم، سلور خود تو دے، سلور دا جنازی ہو دی که اوس سلورو دا خبره ده. یو مسلمان دی داغه دپاره سلورو کسانو ګواهي ورکړه. ګواهي د څه شي؟ بخیرن، ګواهي د خیر. ادخله الله الجنه، الله به جنت ته بوځي. سلور کسان لږ ساعت مخکې ما تاسو ته هسې د امامانو د علماو خبره وکړه، دینداره خلک چې ټول امت یې خیر بیانوي، او د حدیث کې دي چې سلور یې بیان کړي، دا سړی چېرته ده؟ جنت ته. دا قسم حدیثونه ګورې زړه ډېر خوشحاله یو خو د الله نه به دې امید پیدا شي، بل په هغه خپلو خپلوانو او ملګرو او مړو باندې به خوشحاله شي چې ستا زړه ته نږدې او د دنیا نه تللي دي او خلک یې ښه صفات بیانوي. ځکه د الله نه به دې امید ډېر شي چې الله به جنت ته بولي، او کوشش به دا کوې چې دا صفت په ما کې هم پیدا شي د دیندارۍ ده، نو چې زما یو ښه ذکر پاتې شي. د دې نه زیاته د خوشحالۍ خبره. الله اکبر. بعض صحابه کرام را پاسېدو، یا رسول الله وثلاثه. د صحابه کرامو دا سوالونه نه وو تپوسونه ډېر قیمتي، یعنی سبحان الله هغه سوالونه چې زموږ په زړه کې راځي چې د پیغمبر نه دا تپوس کړی وی، دا کړی وی، دا کړی وی، هغه ټول هغه ازمرو کړي. او یو د خوشحالۍ خبره د امت دپاره چې راشي تپوس دې وکړه، یا رسول الله که درې څلور نه درې، یو سړی مړ شو، درې کسانو ښه صفات بیان کړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل وثلاثه او درې، چې یو سړی مړ شي او درې کسان د ده ښه صفات بیان کړي، الله یې جنت ته بوځي. بعض صحابه کرام را پاسېدو، وی یا رسول الله واثنان. اوس که یو سړی مړ شي دوه کسان یې صرف ښه صفات بیان کړي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل واثنان. څومره خوشحالي حدیث دی. خو بیا درته ویم او بیا درته ویم، دا هغه صفت دی چې دا د زړه د کومې نه راوځي. دا په زور زبردستۍ نه کېږي. ورې دا په مال نه اخیستی کېږي، دا په جیدادونو او په ښایسته او په اوچت قوم نه اخیستی کېږي. ورې الله د مؤمنانو مبارک کې څه وایي سورة طه کې، سیجعل لهم الرحمن ودا. الله به د دې مؤمنانو په زړونو کې د دې نیک بنده سره محبت پیدا کړي. دا د الله د طرف نه، دا په زورونو نه کېږي، هسې به ستا دا زړه په دې سړي میني، دا د الله طرف نه. دا ښه صفات چې بیانېږي که نه د یو سړي چې الله دې وبخي، الله اکبر، او چې د سترګو مې د پسې اوښکې لاړې شي، الله دې وبخي یاره ډېر ښه سړی و، ډېر دینداره سړی و، الله والا سړی و. دا خبرې د زړه نه راوځي. چې د زړه نه راوځي نو دومره اوچته بدلی دی چې الله هغه سړی وبخو. صرف دوه کسان. ثم لم نسأله عن الواحد. عمر وایي موږ د یو کس باره کې تپوس نه یې کړی، د یو کس په باره کې موږ تپوس بیا نه دی کړی. دا حدیث امام بخاري راوړی. علما وجه ذکر کړی دی چې عمر بن خطاب بیا د یو تپوس ولې وایي چې موږ د یو تپوس وکړو، د یو به هم کړی چې د دریو موکو د دوو موکو خو یو موکوي. د هغې یو وجه دوه کېدی شي. یو وجه دا ده چې نور هغوی هم بس سړی لږ بیا حیا وکړي که نه، چې بس اوس ته د یو کس سره ناستې تپوس دې کوې، بیا بل او بیا بل او بیا بل، سړي له بیا لږ په خپله لږ حیا ورشي نو څه شي غلی شي. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د معراج په شپه اسمانونو ته وختو، الله پې لمونځونه څو فرض کړو؟ 50. توراتو سوی شو 15. موسی علیه السلام ورته ویل 15 نشي کولی. تجربه یې وه د بني اسرائیلو سره. خو د موسی علیه السلام هغه تجربه وه چې تپوس یې مه کوه، وی زما تجربه د ستا د امت 15 نشي کولی. لاړ شه الله ته وایي چې د 15 نه هم کم کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي نوره حیا راځي ما دومره لاړم رالم 15 شو بس. نو صحابه کرامو بیا د حیا د لاسه نور تپوسونه ونه کړو. دویمه وجه دا ده، یعنی
عمر بن خطاب ته د صحابه کرامو ته دا بیا داسې یو لرې خبره ښکاره شوه چې یو سړی دې صفتو کې هغه دی ادي جنت ته لاړ شي. دا مقام ډېر عظیم دی، یو سړي د بخلو خبره ده، د یو سړي د بخانې خبره ده. نو یو سړی به دا خبره لکه داسې دغه وګڼله نو پرېښوده. خو زه درته دا ووایم په صحیح حدیث کې دا ثابت دی الحمدلله. د یو کس په باره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو دا پلانې سړی دا څنګه و؟ نو هغه یو سړي ګویي وکړه، یو صحابي پکې د رمخ کې شو، هغه دا وویل یا رسول الله زه ګوایم زه دا ښه دینداره سړی و، زه ګوایم ده دا کار کړی ده دا کار کړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي جنتي دی. نو دا زیری پکې بل والي چې یو له صفت وکړي دیم جنت ته ځي. د الله رحمت پراخه دی. خو په دې ټولو کې بنیادي خبره چې عقیده به د صحیح توحید دا صفت چې کوي دا به موحدین ځکه چې د دوی خبرې له اعتبار دی. اوس یو قبر پرست لګي صفت کوي له چا یاره وی الله دې وبخي سحر ماښام به وي د لوی ځوان په دربار پروت صفت باره کې مې څه خیال دی؟ هېڅ فایده به ورکړي. ها اره الله دې وبخي وي دغه دیګونه به یې راوړو د پلاني بابا هغه دربار له په خلکو به یې تقسیمول او الله دې وبخي دا مالګې به یې څټلې په دې قبرونو باندې او دا خاورې به یې خوړې او دا خاورې به یې په ځان راښکودې او د پلاني د در ملنګ او هلته منجور او هلته پروت دا خبرې اعتبار ولې شته؟ نشته. د دینداري صفت خو نه کېږي، دا د څه صفت کېږي؟ د بېدینۍ دی په دې دویم قسم کې داخل دی. هذا اثنیتم علیه شرا. اوس دا یار پوه نه دی په دې باندې چې زه د دې سړي څه بیانوم شر بیانوم بد صفات به الټی ښه تباه کې. اعتبار دی له دی چې دا مړی موحدي صفت بیانونکی څوک وي؟ موحدي. دا بنیادي نقطه ده ګورئ چې دا پکې نه وي هېڅ هم فایده نه ورکوي.